السلام علیکم ستړي مشئ نن پیلنۍ د رالمرز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې څلورمه چې د جون له 15 نیټې سره سمون لري. ستاسو پام راوړم د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. له زلزله ځپلو سره د مرستو د لړۍ چټکېدل. د ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان مرستې راورسېدې او بریتانیا هم د مرستو اعلان وکړ. له نړۍ سره پر ښه تعامل د اسلامي امارات ټینګار. د بهرنیو چارو وزارت واکپال د ګوانتانامو له بندخونې څخه د اسدالله هارون خوشی کول د تعامل نښه بولي. په کندهار کې د 2 سترو پروژو عملي چارې. سیمه ییز مسؤلین وایي له دې سره به ډېری خلک د برېښنا له ګټو برخمن او لارې به یې بیا ورغول شي. او تهران ته د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر سفر. دا هم بشپړ خبرونه. په پکتیا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلې کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. یو شمېر بنسټونه چې د دغې پیښې د زیانونو په اړه په څېړنو بوخت دي د دغه کورنیو ژوند ستونزمن او د اندېښنې وړ په ګوته کوي. د بل خوا یو شمېر کورنۍ له دغې پیښې له دغې طبیعي پیښې څخه ترخې کیسې لري. د پکتیکا او خوست د مرګونې زلزلې څلورمه ورځ د عزیزانو له لاسه ورکولو او د استوګنیزو کورونو ویجاړېدو غم او ویر د دې سیمو د اوسیدونکو په څېرو کې له ورایه ښکاري. د دې کس په څېر چې د خپلې میرمنې او ماشومانو په ګډون یې د کورنۍ 12 غړي له لاسه ورکړي دي. هر یو درد لري. څوک د خپلې کورنۍ د غړو له لاسه ورکولو په ویر ناست، یو شمېر د خپلې روغتیا موندلو په سوچ او یو شمېر هم د خپلو کورونو بیا رغونې ته حیران دي. چې دا زلزله وشوله ډېره زیاته وشوله. بیا مونږ د کورونه راوتلي باران اندېښري وه. بیا مونږ چې راوتلي ورڅنې ودرېدلي. بیا چې داسې وطن وکړې د غرینه نه د تکې دا غر سره تېر شولې. بیا 2 ورې وشول. هغه ډېر خلک کیرینه ړنګ شول. ځنه مې دا ختم شوي دي. زخمي هم ډېر وي. مړه ډېر پکې وشول. شهیدون وکارېده ډېر پکې وشول. دوه یې مونې یوه د لمسۍ وه، یوه د ده لمسۍ وه، دوی به ورېرې وه. د ده ځای کې شهید شو. دوی د 2 میاشتې موسم پکې شوی دی. که څه هم په تیرو ورځو کې د کورنیو او بهرنیو مرسته کوونکو بنسټونو او حکومت له لوري ډېرې مرستې اعلان شوې، خو زیان لیدونکي بیا د دې مرستو د چټکتیا غوښتونکي دي. لومړنۍ جدي اړتیا سرپناه، درمل، خواړه او د څښاک اوبه. این قریه اسمشان هم داره و این 2 برادر که اینجا میبینین 12 نفر از اعضای فامیل از اینا در اینجا شهید شده. حالت بسیار حالت دلخراش است. حالت بسیار خراب است. برای این مردم هیچ چیزی نمانده غیر طفلای صغیر و یک چند نفر از اعضای فامیلشان مانده. وروستۍ زلزلې ډیری د پکتیکا د ګیان ولسوالیو اوسیدونکي زیانمن کړي دي. دا هغه کسان دي چې ډبرې د سرپناه جوړېدو لپاره راټولوي. یو شمېر هم دلته د لرګیو د پیرلو لپاره راغلي، خو د لرګیو د بیې له لوړوالي شکایت لري. دا له بازار ته راغلي و نه لرګي پیدا کېږي. په داسې ریټ باندې لرګی 2,500-3,000 روپۍ بیه لري او اوس واړه بچي راپاتې دي. سرپناه ځایونه نه لرو. له بارانونه دي، خاټې دي، موسم دا رقم دی. اوړه نه پیدا کېږي. 3,000-4,000 روپۍ بوجۍ ده. کورونه وران شو، کاروبار نشته، مزدوري نشته. د څلورنې ورځې زلزله کې څه باندې 1000 تنو ژوند بایللی او نږدې 3,000 تنه هم ټپیان شوي دي. په دې مهال کې ډیریو هیوادونو زیان لیدونکو کسانو سره د مرستې لپاره د همکارۍ اعلان وکړ. په داسې حال کې چې په خوست کې
په خوست او پکتیا ولایتونو کې او پکتیا ولایت کې زلزله ځپلو کورنۍ سره د مرستو لړۍ مخ په ډېرېدو ده، خو د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې ویجاړ شوو کورونو او زیربناو رغول ډېر مهال ته اړتیا لري. په همدې حال کې د برټانیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې یاد هیواد د سره صلیب نړیوالې کمیټې له لارې له زلزله ځپلو کورنیو سره د سرپناه او درملو په برخه کې 2.5 میلیونه پاونډ مرسته کوي. له دې سره سم د ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان د مرستو الوتکې نن هیواد ته راورسېدې. د پکتیکا او خوست ولایتونو له زلزله ځپلو سره د مرستې د بهیر په 4مه ورځ د ازبکستان 2 له ترکمنستان او پاکستان هیوادونو څخه یوه مرستندوی الوتکې چې خوراکي توکي، درمل او جامې شامل دي د پیلنۍ په ورځ کابل او خوست ولایتونو ته ورسېدلې. دغه مرستې د کابل او خوست په هوایي ډګرونو کې د اسلامي امارت مسؤلینو ته وسپارل شوې. زلزلې ډېر زیات تخریب کړی دی، زموږ زیات هیوادوال په شهادت رسېدلي دي، همداسې کورونه وران شوي دي، کلي وران شوي دي. کومکونو ته به ډېر نیاز وي، ډېر ضرورت ده. د ترکمنستان د بشري مرستو یوه الوتکه نن کابل ته راورسېده. دا مرستې 20 ټنه دي چې خوراکي توکي، جامې او طبي توکي پکې شامل دي. په همدې حال کې د بریټانیا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو لپاره د خپل هیواد د 2.5 میلیون ډالرو د مرستې د بستۍ خبر ورکړی دی چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د ناروې د کډوالۍ شورا ته به ورکړل شي. د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا نغدي پیسې به د سرپناه، درملو او نورو لومړنیو اړتیاو لپاره ولګول شي. هیله مند یم بشري مرستې د پیښې د قربانیانو کورنۍ ته د ژوندانه اسانتیاوې برابرې کړي، خو د کورونو او بنسټیزو برخو بیا رغونه بیا ډېر وخت ته اړتیا لري. په همدې حال کې چین هم د پکتیکا او خوست ولایتونو د قربانیانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د پیسو او نورو موادو د راټولولو خبر ورکړی دی. چین په افغانستان کې روسي ناورین لپاره له ډېرو بیړنیو بشري مرستو وړاندې کولو ته چمتو دی. د چین حکومت، سره صلیب او سوداګریزه ټولنه د پیسو، کېږدیو، جامو او نورو بشرپالو مرستو په راټولولو بوخت دي او هیله مند یو د مرستې ډېر ژر زیان لیدونکو سیمو ته ورسیږي. د چین خوراکي مرستې افغانستان ته رسیدلي دي او د روسي ناورین زیان لیدونکو ته ویشل شوي دي. په هیواد کې دننه د خوراکي توکو او جامو د کاروانونو ترڅنګ د پانګوالو او صنعتګرو لخوا لسګونه میلیونه افغانۍ د طبیعي پیښو زیانمن شوو کورنیو سره د مرستې لپاره راټول شوي دي. صنعتکارای کشور با یک صدا تنها از ولایت کابل از 16 میلیون افغانی بالاتر پول نقدی جمع آوری شده و به ارزش 10 میلیون بالاتر مواد و جنسی که تنها از ولایت کابل است. د ایران، قطر، چین، پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو بشري مرستې تر دې وړاندې هم په جلا جلا الوتنو کې کابل ته راورسېدلې او د پکتیکا او خوست ولایتونو پر قربانیانو وویشل شوې. د بهرنیو چارو وزارت واکپال نړۍ او بیا په ځانګړې توګه له امریکا سره پر تعامل ټینګار کوي. امیر خان متقي وایي چې د ګوانتانامو له بندخونې څخه د اسدالله هارون خوشی کول له امریکا سره د اسلامي امارت د تعامل نښه ده. ښاغلی متقي زیاتوي چې اسلامي امارت له نړۍ سره د ښه تعامل په لټه کې دی او له نړۍ څخه هم ورته غوښتنه لري. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت واکپال له امریکا څخه د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو غوښتنه کوي. د اسلامي امارت چارواکي د کابل په هوایي ډګر کې د اسدالله هارون هرکلي ته ورغلي دي چې د ګوانتانامو په بندخونه کې بندي وو. وایي چې ښاغلی هارون له امریکا سره له خبرو اترو وروسته د بندخونې خوشي شوی او هیواد ته ستون شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت واکپال یو ځل بیا له نړۍ سره د اړیکو پر خبرې ټینګار کوي او د دې پخواني بندي خوشي کېدل هم له نړۍ سره د اوسني حکومت د مثبت تعامل پایله بولي. سرمایه افغانستان که از طرف امریکا منجمد شده و هم آزاد شود و دیگه هم مثبت تعامل باید داشته باشیم. ما با همه کشورهای جهان تعامل مثبت می‌خواهیم و اینمی پیشروی که داریم به این افتخار داریم که الحمدلله یک برادر مظلوم خود از بندخانه آزاد کردیم و امیدوار هستیم که دیگه مشکلات هم حل شود. د اسلامي امارت ویان همداشان په نورو هیوادونو کې هم د افغان بندیانو خوشي کېدو لپاره له هڅو خبر ورکوي. ټول ولس ته مبارکي وایو. اسلامي امارت په ولس باندې غږ کوي چې هر چیرې مظلوم افغان وي په هر هیواد کې وي، که زنداني وي، که ستونزه او تکلیف ولري، انشاءالله موږ رسیدګي ورته کوو
په نورو هیوادونو کې هم زموږ زندانیانو پوښتنه روانه ده چې انشاءالله قریب به ډیری خلاص شي او په هیواد ته به راوګرځي. په همدې حال کې اسدالله هارون چې له 15 کلونو بند وروسته خوشی شوی په دې بندخونه کې د خپل بندیتوب په اړه داسې وایي. ګوانتانامو کې زموږ زندان هېڅ کوم قانوني اړخ نه لرلو، هېڅ ثبوتات دوی په ما باندې نه لرل. امریکایانو یو ورځ یو تهمت لګوه، بله ورځ هغه بدلو بل تهمت یې لګوه. زما په نظر دوی فقط وخت وژنه کوله او اخر دوی هم دې نتیجې ته ورسېدل چې د دې ځای نه موږ باید خوش شو. اسدالله هارون 2 ورځې مخکې د ګوانتانامو له بندخونې څخه خوشی شو. اسلامي امارات وایي چې یو بل افغان بندي هم په دې بندخونه کې شته او هڅه کوي ترڅو هغه هم له بنده خوشی شي. د خبرونو دوام تر دمې وروسته. د خبرونو دوام. د طالبان د مشرتابه ستر غړی ملا عبدالغني برادر وایي چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې دښمن د چلوټو هڅې لا هم پر مخ روانې دي. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د 10 کوماندو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې ویل چې اسلامي امارات لکه څنګه چې د اشغال پر وړاندې مبارزه کړې همداراز د هیواد د اقتصادي ودې لپاره هم مبارزه کوي. له بلخوا د دغه ځواکونو له څو میاشتو مسلکي زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. کورنۍ چارو وزارت د هغو بېځایه شوو ته چمتو دي چې د هغو پوځیانو رابلو ته چمتو دي چې په بهرنیو هیوادونو کې زده کړې لیدلې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور وایي چې د زده کړو لیدلي پوځیان د هیواد کادرونه دي او کورنۍ چارو وزارت به د مسلک له مخې په دندو ګماري. ښاغلی ټاکور هیله څرګندوي چې دغه پوځیان هیواد ته راستانه او خپل هیواد ته د چوپړ وړ وګرځي. په هند او نورو هیوادونو کې روزل شوي افغان نظامیان د وطن کادري شتمني ده. د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت تیار دی چې یاد کسان د خپلو زده کړو مسلک مطابق په دندو وګماري. هیله ده دوی هیواد ته راستانه شي او د خپلو خلکو او وطن خدمت وکوي. د کندهار ولایت سیمه چارواکي په دغه ولایت کې د 2 سترو پراختیایي پروژو د عملي کېدو خبر ورکوي. د هغوی په وینا دغه پروژې چې یوه 8,000 کورنیو ته د لمریزې برېښنا برابرول په ولسوالیو کې د پلونو او پلګوټو رخول دي له مخې به د خلکو ژوندانه کې اسانتیاوې رامنځته شي. دغه پروژې چې $1.5 میلیون لګښت پرې راځي د یو شمېر بهرنیو مؤسسو له لورې ورکول کیږي. د کندهار د ولسوالیو په مرکز کې د 2 سترو پروژو د عملي چارو پیل. سیمه ییز مسؤلین وایي د دې پروژو په پلي کېدو سره چې د څو پلونو او د برېښنا د یوې شبکې جوړښت دی د 8,000 کورنیو ستونزې به چې مخکې د اوبه او برېښنا له نشتون څخه نیوکه لرله هواره شي. موږ د یونیسیار د مؤسسې څخه ډېره منندوی یو چې 40 پلچکان دي په کندهار ولایت کې، 10 په مختلفو ولسوالیو کې دي او 10 دانې د کندهار په مختلفو ناحیو کې جوړي. موږ ډېر مننه ځنې کوو. نوموړې پروژه چې مخکې د برق او د جنریټرانو په واسطه باندې به هغه خلکو ته اوبه رسېدلې چې هغه به کله برق و کله به تیل نه و کله به بل مشکل و. نو لله الحمد د دې پروژې په واسطه سره به دغه کوم کورنۍ ته چې موږ اوس اوبه رسوو دا به 1 په 2 زیاتې. له بلې خوا د کندهار اوسیدونکي د دې پروژو له پلي کېدو هرکلی کوي او له حکومت څخه غواړي چې د څښاک اوبو د ستونزې په هوارۍ کې هم ورسره مرسته وکړي. زموږ ساحه ولې چې د اوبو له نشتون سره ډېره مخامخ وه، یعنې تقریبا په 10 ورځو کې 1 ورځ اوبو ورته رسېدلې. بیا مو دا مشکل له رسنۍ سره شریک کړي، د نن موږ راوغوښتلو او دا اطمینان یې راکړي له دې څخه وروسته چې دا پروژه نوې پیل کېږي ستاسو لپاره به اوبه په 3 ورځو یا په 2 ورځو کې نوبت درته رسېږي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کارکوونکي چې په دې پروژو کې په کار بوخت دي د دې پروژو د کار له پیل خوښ دي. موږ ډېر په دې کار خوشحاله چې داسې نور کارونه هم شروع شي، هغه غریب ولس چې سي هغه په کار اخته سي، هغه ته زمینه د کار برابره سي. خواري او زندګي نشته. موږ ته 200 هم ډېرې دي، 300 هم ډېرې دي، 250 هم ډېرې دي چې موږ ته مازې روزانه پیدا سي. تقریبا ډېر وخت کېږي چې بیکار یو دغه کار څخه بیخي ډېر خوشحاله یو چې موږ په خپل کار باندې اخته سو، خپل کار کوو،
خپل بچیانو ته یو حلال رزق روزي د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا دا پروژه $1.5 میلیون لګښت لري چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د کمیشنرۍ لخوا ورکول کیږي. د کندهار اوسیدونکي مخکې له دې هم په دې ولایت کې د بنسټیزو پروژو د پیل غوښتونکي شوي وو. د سبا ورځ د هوا د حالاتو په وړاندوینې سره زموږ خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. الله مو مل شه. کابل مرین د تودوخې لوړه درجه 1.22، مزار شریف المرین د تودوخې لوړه درجه 2.28، هرات المرین د تودوخې لوړه درجه 3.25، جلال آباد المرین د تودوخې لوړه درجه 2.26، بامیان المرین د تودوخې لوړه درجه 3.8، کندز المرین د تودوخې لوړه درجه 4.28، کندهار المرین د تودوخې لوړه درجه 4.24، غزنی المرین د تودوخې لوړه درجه 2.16، میمنه نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 9.22، د بدخشان فیض آباد المرین د تودوخې لوړه درجه 15.19، اسلام آباد المرین د تودوخې لوړه درجه 9.28، نوی دهلی المرین د تودوخې لوړه درجه 4.29، تاشکند نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 3.28، دوشنبه المرین د تودوخې لوړه درجه 3.23، تهران نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 3.28، دوبی المرین د تودوخې لوړه درجه 1.33، استانبول نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 8.19، مسکو نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 2.20، بجنگ نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 4.26 او همداشان اشقاباد نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 3.10 اټکل شوی.